ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د خبرونو سرټکی د کندوز اختاش ولسوالۍ پر 1500 سیلاب ځپلو کورنیو د سرې میاشتې ټولنې له لوري د مرستو ویش. مرسته اخیستونکي منندوی دي د لا زیاتو همکاریو غوښتنه لري. کندوز ولایت کې سرې میاشتې بیا هم د اختاش په ولسوالۍ کې تقریبا 1500 کورنۍ چې دغه اخرو کې سیلابونه راغلي او متضرر شوي وو. د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د خوراکي او ارتزاقي توکو د بیو کموالی د کندوز اوسیدونکي او سوداګر وایي د تیر کال په پرتله سږکال وچه میوه ارزانه شوې ده. تاکید مصرمی بوده که برای مردم ولایت کندوز یک تخفیف ویژه در نظر بگیرند به خاطر که مردم غریب و بیچاره و دهقانکار به وضاحت هستند. او له شته منسخه د کندوز خان آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو هرکلی چون حال امنیت صحیح شده ما سرمایه گذاری خدا آمدیم در خانوات هم یک شاخی خدا یک دکانی هم فعال کردیم رفت فروشی خدا. ژوندون زمون تابت لازات ستو څو چې وي ژوندون زمون ستا تاریخ بیات ستو څو چې وي ژوندون زمون. د کندوز ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن شنبه د 1415 سپوږمیز کال ذوالقعدة الحرام د میاشتې 8مه د 1403 لمریز کال د جوزا 26مه چې د 2024 زیږدیز کال د جون له 15مې نیټې سره سمون لري. بشپړ خبرونه زه ایمل اختاش یم. د ولایت مقام د رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د کندوز والي الحاج ملا نصر احمد نصرت په خپل کاري دفتر کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ له 2 کسو مسؤلینو سره کتلي. سرچینې زیاته کړي چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو د کندوز اړمنو کورنیو ته د مرستو د رسولو په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي د لوی اختر د لمانځلو لپاره د ډاډمن امنیت د چمتووالي خبر ورکوي. دوی وایي چې په کندوز ولایت کې د امنیت او نظم د تأمین لپاره ټول امنیتي تدابیر نیول شوي دي. زموږ همکار نور جزئیات لري. په داسې حال کې چې د لوی اختر ورځې پرانږدې کېدو دي د کندوز ولایت مرستیال الحاج مولوي حبیب الرحمن صاحب د دغه ولایت په کچه د ډاډمن امنیت د ټینګښت او د امنیت د تامین لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. نوموړی له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي ځواکونو سره همکار پاتې شي. په کندوز ولایت کې الحمدلله د اختر په مناسبت باندې امنیتي ترتیبات ډیر جدي نیول شوي دي. الحمدلله زموږ امنیتي ادارې هغه په دې کوشش کې دي تر څو د اختر لپاره دوی د خپلو هیوادوالو لپاره په اختر کې ډاډمن امنیت تامین کړي. شپه ورځ په دې هڅه او تلاش کې دي. زموږ د ولایت په سطح باندې الحمدلله امنیتي مجالس هم سوي دي. امنیتي پلان هم الحمدلله منظم امنیتي پلان جوړ دی. د هغه له مخې مجاهدین په خپلو وظیفو باندې دي. کوشش کوي چې دغه د اختر شپې ورځې په خیر په خوشحالۍ باندې زموږ ستاسې په هیوادوالو باندې تیرې سي. نو انشاءالله مجاهدین اماده دي، پلانونه جوړ دي، امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. انشاءالله تر دې مهاله پورې کومه نه او ستونزه او مشکل نشته انشاءالله. هغه دا هم وایي چې د امیر المؤمنین له ټینګار سره سم د اختر په ورځو کې د اړمنو کورنیو د لاسنیوي په موخه د خیریه بنسټونو په همکارۍ له اړمنو کورنیو سره د مرستې اراده لري. مخکې هم مخکې له اختره د اوس نن ورځ او تېره ورځ همداسې پلان شته چې په اختر کې بعضې خیریه بنسټونه دي او خپله د ولایت مقام د خپل د بودیجې څخه د دغه خلکو لپاره، د مسکینانو لپاره، د فقیرانو لپاره، د شهیدانو د کورنیو لپاره الحمدلله ترتیبونه برابر شوي دي. د هغوی سره کومکونه شوي دي، بیا به هم کېږي انشاءالله. نو موږ پوره اماده یو او خپل ولس ته خپل ملت ته اطمینان ورکوو
موږ به کوشش کوو چې د دوی لاسنیوی کوو. کوم خلک په ستونزه په مشکل کې دي، اقتصادي وضع خرابه ده، نو موږ په یاد انشاءالله دوی مخکې مو هم کومکونه ورسره کړي دي د ولایت مقام. په آینده کې به هم انشاءالله د اختر په شپو ورځو کې هم پلانونه شته چې دوی سره به انشاءالله نقدي کومکونه همداسې مختلف کومکونه به د دوی سره کېږي انشاءالله. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د اختر په ورځو کې د کندوز سیمه ییز حکومت د امنیت د تامین او نظم رامنځته کولو په موخه غوره پلانونه جوړوي او په پلي کېدو کې هم له جدیت څخه کار اخلي. د کندوز ولایت د سری میاشتې ریاست له لوري د کندوز ولایت په اختاش ولسوالۍ کې پر 1500 سیلاب ځپلو کورنیو خوراکي توکي وویشل شول. یو شمیر سیلاب ځپلو کورنیو د دغه مرستو د ترلاسه کولو پر مهال د سری میاشتې ریاست څخه د مننې ترڅنګ د خپلو کورونو د جوړولو په برخه کې د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې. زموږ همکار محمد اجمل مومان پرې راپور لري. د کندوز ولایت د اختاش ولسوالۍ وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو ته د دغه ولایت د سری میاشتې ټولنې لخوا 9 قلمه خوراکي توکي وویشل شول. د چارواکو په وینا دغه مرستې د قطر هیواد د سری میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې او نن د کندوز د سری میاشتې ریاست له لوري وویشل شوې. کندوز ولایت کې سری میاشتې بیا هم د اختاش په ولسوالۍ کې تقریبا 1500 کورنۍ چې دغه اخرو کې سیلابونه راغلي او متضرر شوي وو، نو بیا هم د هلال احمر د قطر په واسطه د سره میاشتې په طریق باندې د کندوز کې دوی ته مواد 9 قلمه مواد وویشل شو. سیلاب زده ها کسایی که در اواخر چند قریه را سیلاب متضرر ساخت و همچنان آسیب دیدگاه کسانی که در لب دریا اختاش قرار دارند که خانه و زمین هایشان را سیلاب از بین برده، این کمک برای آنها. د دغو مرستو ترلاسه کوونکي له اسلامي امارت څخه د مننې ترڅنګ وایي وروستیو سیلابونو دوی ته ډېر زیانونه اړولي او د دوی د ویجاړ شویو کورنیو د بیا رغونې لپاره باید زمینه برابره شي. مو د وړاندې سره میاشت راغله په دغه کلو کې سروې وکړله او نن یې دغه خلک راغوښتي تر څو کم خلک یې چې سروې کړي دغو ته کومک توضیح کړي. خوشحاله سو له سره میاشتې نه چې دغسې کومکونه کوي، مالي کومکونه کوي، خلکو سره خوراکي مواد پکې ورکوي، نو موږ ډېر خوشحاله سو. موږ ته سیل راغی، موږ کورونه او جایدادونه غلې ټولې خرابې کړلې او سیل ډېر ذلیله کړو، ډېره خرابه کړو. دغه مرستې په داسې حال کې ویشل کیږي چې په کندوز ولایت کې وروستیو سیلابونو ستر مالي زیانونه اړولي دي. د کندوز اوسیدونکي وایي سږکال د خوراکي او ارتزاقي توکو په بیو کې کموالی راغلی. په ورته مهال د یاد ولایت سوداګر او د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤلین د کندوز اوسیدونکو اقتصاد کمزوری بولي. وایي د اختر د درناوي او د خلکو لاسنیوي په موخه د توکو په بیو کې کموالی راوستی دی. په کندوز ولایت کې لوړه تودوخه د ښار دننه د خلکو ګڼه ګوڼه او خوشحالي دا ټول د لوی اختر د را رسیدو په پار ده. په کندوز بازار کې اوسیدونکي خوښ دي چې سږکال د تیرو اخترونو په پرتله د خوراکي او ارتزاقي توکو په بیو کې کموالی راغلی. تیر اختر په نسبت باندې په لوی اختر کې نرخ و نوا یو څه ښه ده. د تیر اختر په مناسبت باندې میوه وچه میوه ارزانه ده او خلک لګیا دي د خپل وس و توان مطابق څه چې په قسمت کې سودا کوي لګیا دي. نسبتا نور کلونو ته سکل په هر شي کې ارزاني راغلې ده، لکه 1 کیلو نه خود په 120 روپۍ باندې او 1 کیلو کشمش هم په 120 130 140 دینه جګ نه دي. دا نرخونه نور کلو کې نه وو، دا چې بازار کې پریمانی هم ده او سودا هم ارزانه ده. په ورته مهال د کندوز ولایت سوداګر او د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤلین مني چې نرخونه مناسب دي. وایي د کندوز اوسیدونکو کمزوری اقتصاد او د لوی اختر د درناوي په موخه د خوراکي توکو په نرخونو کې کموالی راوستی دی.
الحمدلله شما میدونید که اتاق تجارت در آمد هید بود، با تجارا یک جلساتی داشتیم. تاکید ما سر همی بوده که برای مردم ولایت قندوز یک تخفیف ویژه در نظر بگیرن، به خاطر که مردم غریب و بیچاره و دهقانکار و وضاحت هستند. ایدی قربان یک ایدی پربرکت است. الحمدلله تجارا برای ما اطمینان دادن که ما در نرخ کاهش میریم. امسال که است نرخ تقریبا 20% کاهش یافته. روغنی که مثال 500 روپیه بود امسال 400 است. یعنی چای و مواد دیگه که مثال 3,500 یا 400 بود در 300 آمده. یعنی مرچ و مساله بابی که است مربوط حبوبات اینا هر کدامشان در کیلوی 10 روپیه 20 روپیه تا 50 روپیه که است کاهش آمده. داسې مهال د کندوز اوسیدونکي د ښار دننه د خوراکي و ارتزاقي توکو د مناسب قیمت څخه خوښي څرګندوي چې دمګړۍ لوی اختر ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او امنیتي مسؤلین هم ولسونو ته د امن په فضا کې د خوښیو ډک اختر د نمانځلو ډاډ ورکوي. د لوی اختر په رارسیدو سره د کندوز د خلکو په منځ کې د څارویو د پیرلو لپاره چمتووالی زیات شوی دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي د تیر کال په پرتله د مالونو بیه راټیټه شوې او د کندوز په بازارونو کې تر هر وخت ډیر په مناسب قیمت څاروي پیدا کیږي. د کندوز د خلکو پراخه حضور د دغه ولایت د مالونو په بازار کې هغه اوسیدونکي چې د څارویو د پیرلو لپاره راغلي دي ترڅو ابراهیمي دود او سنت په خورا درنښت پر ځای کړي. دوی وایي چې روان کال څاروي د تیر کال په پرتله ارزانه دي او دوی کولی شي په مناسب قیمت څاروي وپیري. پارسال مالا بود که 10,000 12,000 بود، امسال مثلا 6,000 6,500 7,000 میخری. مالایی که چی بود گاو بود 80,000 70,000 بود 50,000 45,000 میخریم. مال ارزان است امسال نسبت از دیگه سال کده مال انشالله ارزان است امسال. نرخ نوای مال ارزان میشه، مال حیوان یا بز گوسفند گاو هر چی پیش ما میایم مصر حیوان هستیم. من نرخ نوای پاسپورت سال کده یک مال یک گاو 4,000 5,000 امسال ارزان است، یک گوسفند 1,000 2,000 ارزان است. امسال فضل خدا ارزانی است گوسفند و گاو بز. در قربانی پاسپورت سال کده امسال فضل خدا مال هم فرایمان است. د کندوز یو شمیر څاروي پلورونکي هم د دې ولایت د اوسیدونکو دغه خبرې تاییدوي او وایي چې د څارویو په بیه کې تر هر وخت ډیر کموالی راغلی دی. امسال مال خیلی بیخی پایین است. یعنی پارسال بعد 80 میفروختیم، امسال همی 45 مال. همی گوسفند هم 10,000 بود ولی این 6,000 هم است 5,000 هم است هر بیس. گوسفند در پیرار سال امسال خوب است. مالی که 70 میخرید ولی امسال 50 55 هم رقمی میخره. مالی که 30 35 میخرید ولی 20 28 خریدار امسال مال خوب است. په داسې حال کې د کندوز ولایت اوسیدونکي د څارویو د بیو د راټیټېدو خبره کوي چې د لوی اختر په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شوي دي. اوس هم لنډ خبرونه. د کندوز ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست لخوا نن د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د اختر مبارکي زرګونې پاڼې پیغامونه د کندوز ولایت په اوسیدونکو وویشل شول. د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په دې پیغام کې د اختر د مبارکي په مناسبت له اماراتي ادارو چارواکو غوښتي چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او خپلې ورسپارل شوي دندې د شریعت په رڼا کې ترسره کړي. دغه راز د اختر په دغه پیغام کې له بېوزلو او سیلاب ځپلو سره پر مرستو او همکارۍ ټینګار شوی دی. د خبرونو دوام. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې له بشپړ امنیت او ثبات څخه خبر ورکوي. دوی وایي چې د وروستیو کلونو امنیت دوی کاروبار ښه کړی دی. په همدې مهال د خان آباد امنیتي مسؤلین د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې امنیت ګډوډ کړي او خلک هم کولی شي له ویرې پرته خپل ژوند ته دوام ورکړي. د خان آباد ولسونه په دې ولسوالۍ کې د امنیت او ثبات د تامینولو هیلې ته رسېدلي دي. د خان آباد اوسیدونکي وایي چې د اسلامي امارت د نظام په حاکمیت سره دوی ته پوره امنیت برابر شوی او پرته له کومې اندېښنې خپل کاروبار کوي. نگاه امنیت شکر الحمدلله در خان آباد در ولسوالی خان آباد امنیت بالکل صحیح است.
دیگه نیروهای امنیتیش همکار از قای مردم. دیگه ما خب پیش از امارات اسلامی در قندوز کاروبار ما بود، دیگه نمیشد که بیاییم. دیگه او امنیت صحیح نبود. دیگه چون حال امنیت صحیح شده ما سرمایه گذاری خدا آمدیم در خانبات هم یک شاخی خدا یک دکانی هم فعال کردیم رخ فروشی خدا. دیگه شکر الحمدلله از کاروبار تا هر وقت شب هم که ما اینجا باشیم هیچ گپ نیست، مشکل نیست امنیت. ما از امنیت 100% خوش هستیم، از امارات اسلامی بسیار خوش هستیم. دیگه 3 ماه تا 10 11 12 شب کار میکنیم، ان شاء الله که مشکل نداریم. ما له بل خوا د خاناباد ولسوالۍ امنیتي مسؤلین په دې ولسوالۍ کې د بشپړ امنیت د ټینګښت خبر ورکوي او وایي چې د اسلامي امارت د نظام په حاکمیت سره په دې ولسوالۍ کې د جنایي جرمونو کچه هم په بشپړه توګه کمه شوې ده. اوس خو الحمدلله د خاناباد په ولسوالۍ کې د جنایي جرمو کچه بیخي که درته ووایم چې په صفر ده نو هم په صفر ده. الحمدلله بیخي هېڅ پیښه نشته، بیخي امن و امان دی، هېڅ نوع مشکل نشته. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له لوري امنیت ثبات او ښې حکومتولۍ برابرول خلک دې ته هڅولي چې پرته له کومې اندېښنې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. او وروستی خبر د کندوز اقتاش ولسوالۍ ته ځو. د کندوز اقتاش ولسوالۍ د یو شمیر کلیو اوسیدونکي وایي د سیلابونو له امله ګڼې ستونزې ور اوښتي. له اسلامي امارت څخه غواړي چې د یادو کلو د اوسیدونکو ستونزو ته دې رسیدګي وشي. په ورته مهال د یادې ولسوالۍ چارواکي مني چې وروستیو سیلابونو د اقتاش یو شمیر کلیوال یې متضرر کړي. وایي چې اړوندې له اماراتي ادارو سره خبرې شوي، نږدې ده چې د حل په موخه ګامونه پورته شي. وروستیو اورښتو د سیلابونو له امله د کندوز ولایت د اقتاش ولسوالۍ هغه کلي چې ویجاړ شوي. د یادې ولسوالۍ د دولتیار باسوس کدوګانو کلو اوسیدونکي وایي وروستیو سیلابونو په لسهاوو کورونه یې ویجاړ کړي او په سلګونو جریبه ځمکه یې ورته له منځه وړې ده. دغه اوسیدونکي له اسلامي امارت څخه غواړي چې ستونزو ته یې رسیدګي وشي. تقریبا سرای کدوګان وتخیل دغه دولتیارو ساحې پورې چې کومې ځمکې دي دغه سیند تخریب کړي دي، له بینه وړي دي. د باسوزو ساحه او منطقه هم ډېره زیاته آسیب میندلی، بزغلي ځمکې استنادي دیوالونه یې چپه کړي دي، هغه هم ډېر تخریب یې میندلی ده. نو په عامه سطحه باندې د باسوزو د جنت باغ ساحې نه نیولې د باسوز او باسوز نه نیولې تر کدوګان او کدوګان نیولې تر آخري سرحد د اقتاشه پورې چې دولتیار ده دا مکمل په سیند په تخریب کړي دي. سیلاب‌های اخیر مشکلات و خسارات بسیار زیادی را به اهالی و به قریجات که در مسیر دریا قرار دارند رسانیده. بنان خواست ما از امارت اسلامی این است که به مشکلات ما رسیدگی کنه و در اعمار ساختن دیوارهای استنادی با ما کمک کنند. په ورته مهال د اقتاش ولسوالۍ چارواکي چې یادو سیمو ته له نږدې ورغلي د اوسیدونکو ستونزې مني. وایي د رسیدګۍ په موخه له اړوندو اماراتي ادارو سره خبرې شوي، نږدې ده چې د حل په موخه ګامونه پورته شي. و همچنان در ولسوالی اقتاش بر اثر سیلاب‌های آخری که سرازیر شد 8 قریه ما متضرر گردید. نیاز با کمک‌های جدی این قرات ما قریه‌های که سیلاب زده هستند و همچنان قریجاتی را که دریاب تومه خود ساخته و کشت و فصل و زراعت و زمین مردم را تومه خود ساخته و برده است و خسارات زیادی را به مردم رسانیدن. خواهش ما است از نهادهای بین المللی بی‌طرف و مؤسسات و همچنان از حکومت محلی و حکومت مرکزی که در این باره دست مردم ضعیف و بیچاره ما را بگیرند. اقتاش د کندوز ولایت یوه هغه ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. د اسلامي امارت په واکمنۍ سره تر ډیره بریده ورته رسیدګي شوې، خو سږني موسمي سیلابونو بیا د یادې ولسوالۍ له لسو ډیر کلو اوسیدونکو ته مالي زیان ور اړولی ده.
د کندوز ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په خواله رسنیو کې مینوالو دا وه زموږ د دې مهال خبري ټولګه تر بیا مو په لوی رب سپارم په مخه مو ښه شه له تاسو هیله کوم چې د افغانستان د ملي ټلویزیون